او د سپورت له ډګره همدا چې افغان نابینا لوبغاړي د ځغاستې نړیوالو لوبو کې دریم مقام خپل کړ. ولی محمد نوري چې د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړی دی په انګلستان کې د سلګونه لوبغاړو په ډله کې دریم مقام ګټلی دی. په دغه لوبو کې 10 تنه بینا لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د افغانستان په استازیتوب پکې ولی محمد ګډون کړی و. نوري وایي د دې لوبې په بریا سره یې راتلونکو لوبو ته چې د نومبر میاشتې په 21مه پیلیږي لار پیدا کړه. یو ځل بیا د خپلې سترې بریا مبارکي د افغانستان غیرتي دردېدلي ولس ته وایم. دوستانو یو ځل بیا د سلګونو لوبغاړو په قات کې دریم موقف ځان ته خپل کړ. له تاسې او ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.